د کابل په عاجل ابن سینا روغتون کې 2 پروژې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د غوږونو د ناروغیو د تشخیص او تداوی د مرکز ترڅنګ د همدې روغتون د ډاکټرانو او ناروغانو لپاره په عصري وسایلو سمبال خوړنځای د ګلبهار بنسټ په مالي ملاتړ سره جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شول. ګلبهار بنسټ د 1,200,000 افغانیو په ارزښت په عاجل ابن سینا روغتون کې د خپل اړمن دردمن او فقر ځپلي ولس لپاره د اډیوګرام یا د غوږونو د تشخیص او تداوی مرکز او دې ترڅنګ د 460 کسانو یعنی پرسونل لپاره خوړنځای یا منظمه توامخانه نن پرانیزي. نو دا ماشین د اودیومتري په نام یادیږي او دا 2 مهم معاینات ترسره کوي. یو پی ټي ای ورته وایي، پیور ټون اودیومتري او یو سپیچ اودیومتري. دا دواړه د اوریدو د ارزیابي لپاره مهم دي چې موږ ته دا مشخص کوي چې آیا د مریض هغه د اوریدو قدمات څومره ضایع سوي یا ټیټه سوي او په ضمن کې هغه نوع د کڼوالی موږ ته مشخص کوي چې آیا دا کڼوالی عصبي ده که انتقالي ده. د عامې روغتیا وزارت مسؤلینو د هیواد په کچه د روغتیایي خدمتونو د لا ښه والي ژمنې وکړي او له خیریه بنسټونو یې وغوښتل چې د هیواد په آبادولو کې دې برخه واخلي. مریضان چې د افغانستان څخه وځي او خارج ته هلته کډېري هغه به د په خپلو ډاکټر صاحبانو باندې په خپله خاوره کې په خپل وطن کې په کمو مصارفو باندې به انشاءالله دلته د دې خدمت کوي که د الله رضا وه او دا شفاخانه انشاءالله موږ پورم ته اړو که د الله رضا وه. د یادونې وړ ده چې ګلبهار خیریه بنسټ په بېلابېلو برخو کې له هیوادوالو سره د مرستې او همکارۍ دا ډول پروژې پلي کړي دي او بېوزلو کورنیو ته یې بشري مرستې ویشلي دي.